دا ورو سوال کړی دی، وی دا کافر ته لاس نیوه کول جایز دی او که نه؟ نو جایز دی کافر ته لاس نیوه کول چې کله کافر غیر حربي کافر هغه دی تا سره جنګ کوي، چې غیر حربي جنګ د سره نه کوي نو هغه ته لاس نیوه کولی شي. لاس نیوه کې به له مړي ته دوا کوي؟ ولې کافر دپاره دوا نشته. داسې د تسلۍ یو څو خبرې به ورته وکړي، صبر کوه او دا راځي، او دې خصوصا چې بیا په دې نیت کې الله به اجر هم درکړي چې دی متاثره شي او اسلام قبول کړي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه یهودي خواله نه ورغلی هغه چې مړ کېدو ځنکدن کې مشهوره کیسه ده، تپوس یې ورغی اثر به دا وشو چې هغه اسلام قبول کړو. او د بعضو سلفونو نقل دي چې هغوی د کافرو لاسنیوه کړې ده. او هغه آیت سورة الممتحنه کې دی چې الله تاسو د هغه خلکو سره د ښو نه منع کوي او د احسان نه، لم یقاتلوکم فی الدین چې تاسو سره جنګ نه یې کړی او تاسو د علاقونه نه وباسي، نو دا غیر حربي کافر شو. نو د غیر حربي کافر سره ته ښه کولی شي، احسان کولی شي. نو په هغې کې یو دا هم راځي چې څوک یې مړ شي او ته یې خواله ورشي لاس نیوه ورته وکړي. والله اعلم.